د میدان وردګو لرې پرتې جغتو ولسوالۍ کې د غازي محمد جان خان ښوونځي 3 پوړیزه ودانۍ چې د تیرو ناخوالو پر وخت سخته زیانمنه شوې وه د یو خیریه بنسټ له لوري د شاوخوا $120,000 په ارزښت یې د بیا رغونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. شاگرد به پاک کالی نشوی را غوستلی که پاک کالی بر واغستل غبم سینی خیران شول او د درس موقع مساعده نه و نو اوس الحمدلله چې دغه تعمیر بیا ورغول شو د دغه چرت مستد خانه او تقریبا مجموع $120,000 د دې برآورد شوی و ان شاء الله در پیسې په دومره مصرف شوي دي. تاسو کولای شئ ملک شي خواته بولای شئ که غواړئ چې ملک بدې خواته ټیله کړئ تاسو کولای شئ چې ملک تر دغه هم بدې خواته وبوځئ ځکه د ټولنې هر غړی د استاد تر لاس راوځي. په یاده پرانیستې غونډه کې د زیات شمېر ولسي وګړو او زده کوونکو سربیره یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود چې د دیني او عصري علومو په زده کړه یې ټینګار وکړ. خو کوشش هم دغه وي چې خپل اولادونه په اسلامي روحیه باندې سنبال ډاکټر جوړ کړو، په اسلامي روحیه باندې سنبال انجینری وروزو، په اسلامي روحیه باندې سنبال یو ساینسدان جوړ کړو. بازسازی این لیسه که ما و شما میبینیم بازسازی یک تعمیر نیست بلکه بازسازی یک امید، یک آرزو، یک انگیزه، یک نسل جدید یا نسل آینده کشور است. په ورته وخت کې د یاد ولایت مسئولینو وویل چې روان کال به په بیلابیلو ولسوالیو کې دا ډول نورې پروژې هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.